ملا یعقوب د پاکستان له اخطارونو وویریده، وایي له افغانستانه بهر جګړې ته تلل جهاد نه دی. دا چې ولې او څنګه یې داسې ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پر پاکستاني پوځیانو د تحریک طالبان پاکستان بریدونو وروسته پاکستاني حکومت وویل چې ترهګرې ډلې افغانستان کې شتون لري او له افغانستان څخه راځي. پر پاکستاني پوځیانو بریدونه کوي او افغانان هم پکې ښکیل دي او که چیرې طالبان پر ضد اقدام ونه کړي نو دوی به خپله لاس په کار شي. ښکاري چې طالبان د پاکستان له یادو اخطارونو یریدلي دي. تازه خبر دا دی چې د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد وایي که څوک له افغانستان څخه بهر ته د جهاد په نیت ځي دا جنګي جهاد نه بلل کیږي. ملا یعقوب مجاهد د دې ډلې ځواکونو ته وینا کې زیاته کړې که امیر مجاهدین له جنګ بند کړي او بیا هم د باندې جنګ ته ځي نو دا جنګ دی، جهاد نه دی. ملا یعقوب مجاهد ننګرهار کې د دې ډلې خالد بن ولید قلوردو کې طالب سرتیرو ته وینا کې زیاته کړه د خدای په خاطر د خپل خواهشاتو په خاطر د نظام ته ستونزې او مشکلات جوړ نه کړئ. د هغه په خبره د نظام ساتلو او پکې خدمت دا هم جهاد دی او د ډلې کسان باید داسې کار ونه کړي چې شل کلنې قربانۍ په بوله وشي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال دي چې د تېرو ورځو کې د پاکستاني پوځ او سیاسي چارواکو وویل چې دغه هېواد بریدونو کې افغانان لاس لري. خلک وایي طالبان د افغانستان سلسلنه اسلامي نظام پر ضد جګړه حلاله بلله، خو اوس چې افغانان د GTP سره اوږه په اوږه د پاکستان کفري قانون پر ضد جهاد کوي نو طالبان یې جهاد نه ګڼي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.